هیله کوم دا ویډیو مه تېروه. خیر ده دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. زما ورور جانه او زما خور جانې فقط 3 منټه وخت دې نیسمه. دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. باور وکړه چې ژوند به دې بدل سي. زما ورور او زما خورې څوک چې لمونځ نه کوي هغه دې دا فکر نه کوي چې ما سره وخت پیدا نه سو. دا فکر دې نه کوي چې زه مصروف وم لمونځ رانه قضا سو، بلکې دا فکر دې وکړي چې الله مو تعالی ونه غوښتل له ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. هر انسان چې لمونځ کوي هغه د الله متعال سره خبرې دي، او څوک چې لمونځ نه کوي دا خبره واوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ده. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د نړۍ تر ټولو بدبخترینه انسان کوم انسان ده؟ هغه انسان ښودلی څوک چې لمونځ نه کوي. الله اکبر. نو تا ته وایم ای زما وروره زما خورې باور وکړه ژوند ډېر لنډ دی. 2 ورځې ژوند دی. اوس به مو په ټیک ټاک کې لیدلی وي، د سوشل میډیا کې به م لیدلی وي چې پلانکی ټیک ټاکر مړ سو، پلانکی ټیک ټاکره مړه سوه. نو تا ته وایم باور په خدای وکړه کل نفس ذائقة الموت، ټول نفس به د مرګ ذایقه او خوند ګوري. دغه زه نن ژوندی یم، بله ورځ به مړ یم، خو دا زما ویډیو به پاتې په اکاونټ کې. هر انسان هم داسې دی. نو کوشش وکړه چې د الله متعال عبادت ته وخت ورکړې. 2 ورځې دنیا ده، 2 ورځې دنیا. هلته به ډېر پښیمانه سو چې کله په قبر کې کېښودل سو او په عملنامه په چپ لاس مونږ ته راکړي او د ښو اعمالو هېڅ ګټه م ځان ته نه یې حاصله کړې. نو چې الله متعال ته پیدا کړی یې په دغه دنیا کې ښه اعمال وکړه. په هغه دنیا کې به هغه خلک په قرآن کریم په 18مه سپاره کې راځي هیهات هیهات لما توعدون. هغه انسانان به دا ارمان کوي چې ای الله ما یو د په دنیا ته ولیږه. الله متعال ورته وی چې تا ته ما یو ځل ژوند درکړی و، څونه مې درته ویل چې ښه وکړه. اوس ستا لپاره وخت نسته ځکه ستا وخت تیر سو. اوس دلته زما حساب ده در سره. الله اکبر. دا ورځ راتلونکې ده. ټول به د حشر په میدان کې له یو بل سره ګورو. نو چې له یو بل سره ګورو باید په داسې مخ او په داسې څهره وګورو چې ښه اعمال مو کړي وي. خدای ناخواسته که چېرته مو بد کړي، که چېرته مو ګناهونه کړي وي، نو هلته به هم د الله او د الله د بندګانو د الله د فرښتو او د خود محمد صلی الله علیه وسلم په مخ کې شرمنده اوسو. څومره بده خبره ده په خدای. نو دغه زما یو نصیحت و. خوښه ده چې د کوچني ورور په صفت یې در سره اورې، د یو ملګري په صفت یې در سره اورې، او دغه زما یو وړکی نصیحت و درته. ژوند ډېر لنډ دی، مینه وکړئ، د الله متعال عبادت ته وخت ورکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.